در مراسم گشایش تعمیر جدید اداره آمریت پاسپورت لوگر، معاون نظامی ریاست تعمیرات وزارت امور داخله، معاون ریاست عمومی پاسپورت کشور، مسئولان محلی و نظامی این ولایت و مجاهدین نیز حضور داشتند. در همین حال مسئولان افتتاح تعمیر یاد شده را به مردم لوگر تبریک گفته و تاکید کردند که این ساختمان با تمام ملحقات ضروری آن ساخته شده و می تواند مشکلات کارمندان و مراجعین آمریت پاسپورت را به گونه اساسی حل کند. مجاهدینو نم ډیر په احترام په ادب باندې غوښتنه داده او چې دغه کوم تعمیر چې جوړ شي یدغه باید موږ حفظ مراقبت وکړو لمونږ نه خراب نشي. د ولسونو ته په دغه تعمیر کې دغه څه کار وکړو، دغه حقوق هم په نظر کې ونیسو. کوم حقوق چې دلته په اداره کې په موږ باندې لري د پاسپورت په مسؤلینو باندې دوی باید داسې وکړي لکه په خپل کور کې چې سلال سپینګیری پلار سره وضعیت. از سوی هم سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت کشور میگوید که تعمیر اداری آمریت پاسپورت لوگر در دو طبقه به طور پخته و اساسی در ساحه 3.5 جریب زمین در مدت 6 ماه ساخته شده که دارای 12 اتاق اداری و 1 محراب مسجد می باشد و پول ساخت آن نیز از بودجه معینیت تامینات وزارت امور داخله پرداخت گردیده است. سیاده ودانی په 3.5 جریب ځمکه کې موقعیت لري. انګړی مرته وسوي د همدغه رنګ 11 میلیونه افغانۍ تقریبا مصارف شوي دي. 11 کاري اتاقونه د مراجعینو لپاره لري، همدارنګ د زنانه او د مردانه لپاره جلا اتاقونه دي. ورسره د تشنابونو تنظیم هم نیول شوی دی، د موټر پارکینګ ترتیب هم شته او په دروازه کې د محافظینو لپاره جلا 2 منزله ټاورونه او اتاقونه لري. به گفته مسئولان، آمریت پاسپورت لوگر قبل از ساخت این تعمیر در یکی از منازل شخصی خدمات ارائه می نمودند که با ساخت تعمیر جدید از این ناحیه مشکلاتشان مرفوع می گردد.